که چیرې ته د وینې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته او یا هم په کور کې د وینې د لوړ فشار ناروغ لري، نو په دې ویډیو کې به ستا ټولې پوښتنې تقریبا حل شي. لومړی دا پیژنو چې د وینې لوړ فشار څه رقم ناروغي ده. هر کله چې د وینې د فشار اندازه د 140 پر 90 او یا هم د 140 پر 90 څخه لوړه وه، په دوه مختلفو حالتو کې دې وکتله ناروغ ارام و، موږ وایو چې ناروغ د وینې د لوړ فشار ناروغي لري. ځینې ناروغان د وینې د فشار مربوط اعراض و علایم لري، مګر ځینې ناروغان د وینې د لوړ فشار ناروغي لري، ان شدید حالت یې لري، ډېرې فشار پورته وي، خو بیا هم هېڅ اعراض و علایم نه لري. نو هر څومره چې د وینې فشار لوړ وي، د دوامدار وخت لپاره بې تشخیصه پاتې سي، بې تداوي پاتې سي، هغه راځي د شخص دماغ خرابوي، مثال دماغي سکته پر شخص باندې راځي، د شخص زړه خرابوي، د زړه حمله ورباندې راځي، د شخص پښتورګي خرابوي، د پښتورګي خپل کار پرېږدي. نو تاسې باید که چیرې په کور کې د لوړ عمر اشخاص لرئ، زاړه کسان لرئ، مور پلار عمر زیات وي، باید تاسې خپل کور ته دننه فشار اله راوړئ. د هغه فشار په هفته کې یو وارې حتما د ټولو باید چیک سي. که چیرې د وینې فشار لوړ وي، ډاکټر ته باید مراجعه وسي، او که چیرې د وینې فشار لوړ تشخیص سو، تداوي باید وکړي، پرهیز باید وکړي، تر څو د اعصابو د خرابوالي څخه خوندي پاتې سي، د زړه د خرابوالي څخه خوندي پاتې سي، او د پښتورګو د خرابوالي څخه خوندي پاتې سي. اما که پښتورګي خراب سي، اعصابو کې دماغي سکته ورباندې راسي، په زړه کې د زړه حمله ورباندې راسي، نو شخص خپل ژوند د لاس څخه ورکولی سي.